دعاګانې یو 10 روپۍ چرته د سپکو خلکو سپکه لهجه چرته درانه خلک درنې خبرې څه ناشنا تربیت شوی دی ډولکي والا او څه ناشنا تربیت شوی دی د دې 10 روپو والا په لار روان دی ورته وایي چې د 10 روپو ډولکي ووهه هی هی رښتیا خبره ده چې پیسه په انسان کې انسانیت نشي راوستی دا یاد وساته پیسه په انسان کې سړیتوب نشي راوستی او غریبي بیا د یو انسان نه سړیتوب ویستلی نشي غریبي انسان بې غیرته کولی نشي او غریبي انسان بد تهذیبه کولی نشي نو الله دې موږ تاسو ته انسانیت را نصیب کړي الله دې موږ تاسو ته د انسانیت قدر را نصیب کړي 100 روپۍ دې په جیب کې راغلی او ته دې خلکو ته داسې نظر کوې او د هغه انسانیت او سړیتوب یار کم تربیت دی وایي دلته پرون مړی شوی دی زه یم که ده دا ډولکې دلته والی مو چا به ورته څه ویلي نو او نه به چا رانیولی و نه به چا دګلی و خو د هغه تربیت داسې شوی دی چې د خپلو پیسو دپاره هم د مړي او د دغې مړي د کور د دغه کلي بې احترامي او دل ازاري ونه کړه او ورته وایي چې نه دلته مړی شوی او ځوان ورته وایي چې د 10 روپو ډولکې ووهه 10 روپۍ 10 روپۍ د ځان سره سنبال کا انسانیت مهم دی پښتو مسلمانی دا ډیره مهمه ده دا خو د الله تقسیم دی هر رزقي چاته د څه نه لیکلی چاته د څه نه لیکلی نن ته په ګاډي کې ناست د 10 روپو ډولکې غواړې سبا به تا الله دغسې کي او تا ته به یو څوک وایي چې د 10 روپو ډولکې ووهه نو بیا انسان ته پته لګي چې د دې خبرو څومره زور دی او څومره تکلیف دی به هر حال الله دې مونږ پوهیږي